زمارونو اولیاء الله دی څوک دی کې اوس بعض خلک ډیر زیات افراط کوي، بعض خلک بی دینه خلک او د دین نه لرې وي، نیکونه او پلاران ښه خلک تیر شوي، نو خلک یې هغه نوسو ته د ولی نسبت کوي دا د خدای ولی دی، او بعض خلک نیکانی او صالحین او د کرامت خاوندانی او خلک هغې ته سپک ګوري. دواړو طرفو ته چې زمونږ دا طالبانو ته افراط تفریط وی دا شروع شوی دی. نو نن د تاسو په ویم چې اولیاء دي څو د ټولو نه لومبې اولیاء د خدای دوستانو ته وی. ولی څه ته وی؟ دوست ته وی. د ولی نورې معنی هم شته خو مشهوره معنا یې دوست ده. دوست اولیاء الله معنا د الله دوستان. نو په ټولو کې تاسو چې څومره مسلمانان یې نو موږ ټول د خدای دوستان یو. ولی ځکه کافر د خدای دشمن دی، نو دوست او دشمن مقابل دی. نو هلکه موږ د خدای دشمنان خو نه یو کنه. د خدای دشمنان څوک دي؟ کافران دي، غیر مسلم دا د خدای دشمنان دي. نو چې د خدای دشمنان شو مسلمان څوک شو؟ دا د خدای دوستان. خبره خلاصه شوه. نو هر سړی چې مسلمان دی او دی د اسلام مطابق خپل ژوند او زندگی تیری د حضور پاک د سنتو تابعداري کوي، بس دا د خدای ولی او د خدای دوست دی، دا د خدای دشمن نه دی. لیکن رب العالمین د دې رستو آیات کې په خپله تعریف کوي، دا نه چې د ځان ته ولیکم چې د خدای ولی یا یو سړی دی او زه خپله ورته ولیکم چې دا د خدای ولی دی. نه، د ولایت معیار مونږ ته خدای ښولی دی چې اولیاء څوک دي. الله ښه پوهېږي. الله وایي زه وایم هلکه دا زما دوست ده، نو زه به وایم چې زما دوست څوک دی، نو تاسو به یې پیژنئ. نو الله خپله د خپل دوست یو معیار ښولی دی، یو تعریف یې مونږ ته کړی دی او مونږ ته یو نښه راکړې ده. دا به څوک الذین آمنو، لومبې خدا چې عقیده درست دی، ایمان. دا ډېر لوی بحث دی، مونږ طالبانو ته په بخاري کې په کتاب الایمان کې ډېرې اوږدې خبرې کوو، خو تاسو خو هغې باندې نه پوهېږئ. نو سلان به ده ویم چې عقیده د شریعت برابر عقیده هغې چې کومه الله او د الله رسول ذکر کړې ده. الذین آمنو لومبی دا شو. اوس که عقیده کې فرقي او عقیده ګډه وڼی نو دی د سر نه مسلمان نه دی، نو د خدای ولی به د کوم ځای نشي مسلمان نشو. عقیده ګډه ده، خرابه ده، الله سره شریک ګڼئ. د الله د رسول هغه عظمت نه کوي چې کوم د خدای د رسول الله او کتاب ذکر کړی. د خدای فرشتې، آخرت، جنت، دوزخ، قبر، عذاب، د دې څیزونو نه سړی انکاري دی او یا دې کې غلط تعویلات کوي. نو چې هر کله عقیده درسته نه شوه نو یې ته وله مریدان ګڼې او زه ایمان کې شک کوم، نو دا سړی د ایمان نه بار دی، د خدای ولی به د کوم ځای نشي. نو لومبې معیار دا چې وګوره عقیده څنګه ده، عقیده برابر ده او که نه ده. دی د الله د وجود او د الله د وحدانیت اقرار او تصدیق کوي که نه کوي؟ د ده په زړه کې د الله هغه صفات چې کوم د خدای خاص صفات دي هغه مخلوق له دی ورکوي که نه ورکوي؟ نو که دی وایي چې نه د الله د خاص صفات صرف د الله دي، دا د بل چا نشته، نو بس دا سوچه مسلمان بچی به خدای ورکوي، بل څوک یې نشي ورکولی. اسباب جدا شی دی، لیکن په اسبابو نتیجه د خدای په لاس کې ده. مونږ به ډاکټر لدو، ډاکټر نه به علاج کوو، خو ډاکټر ته نشي جوړولی. دا هلک په ډاکټر په لاس کې او دارو کې شفا به الله اچوي. مونږ به ودونه کوو، خو دا واده او د واده نه پس چې کومه تقاضا ده تاله بچي نشي درکولی. ته به علاج هم کې علاج تاله بچي نشي درکولی. دا د اسبابو درجه ده. اسباب به مؤثر نه ګڼې چې د ښځې سره خاوند یو ځای شو نو بچی یې خامخا کېږي، او چې د ډاکټر نه علاج وکړو، د حکیم نه یا دم داویز، نو خامخا به بچی کېږي. دا خامخاوالی پکې نشته. دا دې نه پس بچی ورکول دا د چا کار دی؟ د الله کار. ډېر خلک کې ډاکټر ورته وایي تا کې بیماري نشته او ښځه کې دې بیماري نشته او بچی په قسمت نه، چاله هلکان چاله جینکې.
یهب لمن یشاء اناسا، چاله خدای وی زه جنکۍ بخم، ویهب لمن یشاء الذکور، چاله نارینه بخي، او یزوجهم ذکرانا و اناسا، چاله هلکان او جنکۍ، هلکان ډیر وي جنکۍ لږې وي، جنکۍ ډیر وي هلکان لږ وي. ویجعل من یشاء عقیما، الله وی چې زه غواړم شنډې پیدا کړم، چې خدای شنډ پیدا کړي، قسم په خدای که ډاکټر حکیم دمګرې هېڅوک وله بچی ورکړي، دا به د ښکلی عقیده بیماری ډاکټر نشي جوړولی، دی به علاج کوي، یو سبب دی، د علاج نه پس شفا د خدای لاس کې ده، روغ صحت عزت د خدای لاس کې دی، د دنیا دا ټول نظام د رب العالمین په لاس کې دی، او هغه علم چې په ټول مخلوق د خدای او ټول مخلوق د هغې نه بار نه دی، دغه علم د غیبو دی، دا د چا دی؟ دا د رب العالمین دی. هر وخت کې الله ته پته ده چې مخلوق کې څه کېږي، او قرآن شریف وایي چې څومره پاڼې د اونو نه پریوځي په دې الله خبردار، او څومره دانې چې په ځمکه کې دننه دي په دې رب العالمین خبردار. که خدای پاک چاله اطلاع ورکوي او څوک پې خبروي، الا من ارتضی من رسول، اطلاع ورته وایي، خبر ورته وایي. نو که خدای چې ته یو نیک بنده له د کشف په ذریعه اطلاع ورکړه، یا یو پیغمبر له د معجزې په طریقه خدای اطلاع ورکړه، نو دا الله کوي کولی شي، خو اصل علم چا سره دی؟ د غیبو رب العالمین سره دی، هغه هېچا سره نشته، الله سره دی. دا صفتونه د خدای دی، نورم شته. د قیامت دروازې مالک، د جنت دوزخ مالک، د قبر د عذاب او د خوشحالو مالک، په نیمه شپه چې ورته چغې وي او ستا مصیبت ختمونکی دی، دا ټول صفتونه د چا دي؟ دا د الله دي. نو که دې صفتونو کې څوک ګډوډوالی کوي، نو د ده ایمان لاړ تباه و برباد دی. نو چې ایمان یې غرق شو، نو زه ورته ولي څنګه ووایم؟ نمبر 1. نمبر 2 به ورپسې لاړ شو، وکانو یتقون، ګوره څه چې بیا تقوا یې پکې، او دلته را طالبان پوهېږي دا صیغه د مضارع ورته دی وایي، او فعلیه وایي کانو یتقون، یعنی هر وخت په هر آن کې په دوی کې تقوا وي. خو چې کوم وخت کې ګناه راځي، تجدد دا طالبان پې پوهېږي، ګناه راځي ځان ته بچ کوي، بل وخت کې ګناه راله ځان یې ته بچ کو، بیا د ګناه راله بیا ته ځان بچ کو. غیبت ورسره کېږي، دې ته پاسې مه کوئ غیبت. دروغ ورته څوک وایي، د هغې هر آن کې او هر وخت کې د وړي ګناه نه، د غټې ګناه نه، د بدعت نه، د کفر د شرک نه، د دې نه ځان ساتي، دې ته متقي وایي. نو چې تاسو سوچ کوئ چې یو سړی مونځ نه کوي، نو دی ولی د خدای کېدی شي؟ نه، دا فاسق دی، فاجر دی، دی د خدای په نزد د خدای مجرم دی. یو سړی روژه نه نیسي، دی د خدای ولی کېدی شي؟ سوال نه پیدا کېږي. یو سړی زکات په فرض دی نه ورکوي، دی د خدای ولی دی، فاسق فاجر دی، د خدای ولی دی د کوم ځای کېدی شي؟ په یو سړی حج فرض دی او دی فرض حج نه کوي، دی د خدای ولی نشي کېدی، دی ذمه دار دی، دی فاسق دی چې د دې فرایضو نه عمل نه کوي. نو چې سړی فاسق فاجر وي، نو دی د خدای ولی کوم ځای کېدی شي؟ درې څیزونو باندې یو سړی ګیره خوري، خفه کېږئ به نه، ګیره خو واجب ده، او دی همیشه ګیره خوري، او ته وایې دا خو زما پیر صاحب دی او نیک سړی دی. نه، دا نیک نه دی، دی ولې ګیره خوري؟ دی ولې مونځ نه کوي؟ زمانون زمونږ دا وطن خو شکر دی، ډېر نیکان او صالحان او بزرگان پکې شته، لیکن خصوصا زمونږ د پنجاب طرف ته او یا سند طرف ته داسې خلک دي چې مونځ نه کوي، سګرټې، چیلمان او چرسونه او بنګونه او ډمتوب او قوالی او موسیقی دی کاري، پوټي مونځ نه کوي. یو دا نه چې ټول یو شانتي دي، نیکان هم پکې شته او خلک ورپسې روان دي، دا زما مرشد پاک دی، دا به ما جنت ته رسوي. ولې؟ دا د پلانکي نوسی دی، نیک سړی یې نیکه تېر شوی دی. بېشک ټیک خبره ده چې نسب ښي نو فایده نوسو ته رسوي، خو هله چې نوسی نیک عمل هم کوي، چې دی خپل نیک عمل کوي، د نیکه هغه فایده ورته رسېږي. او که دی په خپله فاسق دی او بدعمله دی او نیکه نیک سړی دی، د نیکه پلار نیک سړی دی، نو صرف د پلار په عمل دی نه تېرېوځي. وان لیس للانسان الا ما سعی، دی به خپل کوشش او خپل محنت به کوي. دواړه طرفینو تروانې شروع دي. څوک د اولیاو نه انکار کوي، لکه ولې انکار کوي؟ څوک د اولیاو کرامت نه مني، هغې نه انکار کوي. ولې انکار کوي؟ ګوره، حضرت زکریا علیه السلام د حضرت مریم کفاله کوله،
مریم ماشومه پیدا شوه، مور یې منښته کړې وه، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یا الله زما په دې ګېډه کې چې کم شی دی، کم انسان دی، دا ما د بیت المقدس یعنی بیت المقدس ته وقف کا، آزاد مې کړه، خدمت به کوي. د هغې دا خیالو چې ګنې ماله به خدای زوی راکړي، ځکه خدمت هلک کوي، جینۍ نشي کولی. ناګانه جینۍ پیدا شو، فوراً الله ته وایي ربي اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله ما خو جینۍ راوړه، هلک خو د جینۍ په شان دي، هلک خو خدمت هم کوي، بهرم ګرځي، جینۍ خو هغسې نشي کولی. خدای دا به څه کېږي؟ او نوم یې ورته کېښود مریم. الله زه ستا په ذات د دې او د دې د بچو د شیطان نه امن غواړم، دې لم د شیطان نه امن ورکا، او د دې چې بچي پیدا شي یعنی اشاره دې له ورکه چې دې له جون ورکا، بچي م ورکه او د شیطان نه په امن کا. ماشومه جینۍ ده، خو زه یاره زه به بیت المقدس ته وقف کم، نو د جومات بار د سړو خدمت نشي کولی، نور کولی شي. ځکه لویه شوه نو میلمنو له به لنګر پخوي په کور کې دننه، روټۍ به کوي، تر څو چې پیغله شوي نی، د ستر شوي نی، د جومات جارو به کوي. اوس دا به پالي څوک؟ نو د دې د پلار ډېر شاګردانو په بیت المقدس کې، نو یو وی زه به یې پالم، بل وی زه به یې پالم، بل وی زه به یې پالم. نو ګوره فیصله یې په څه وکړه؟ فیصله یې په دې وکړه چې ځو دریاب ته، او دا چې موږ په کم قلمانو تورات لیکو نو دا قلمان به اوبو کې واچو، نو که د چا قلم اوبو یوړو نو هغه به اب پکې ختمي، او که د چا قلم د اوبو په سر پاتې شو نو د مریم کفالت او ذمهداري د هغه شو. قرآن شریف وایي زه نه وایم. نو لاړم قلمان یې اوبو کې واچول، نو د ټولو خلکو قلمونه اوبو یوړل، او د زکریا علیه السلام قلم په اوبو د پاسه پاتې شو. بلکې بعضې مفسرین وی چې اوبه د کم طرف نه راتلې نو هغې طرف ته روان شو. اوس قلم خو د خوړلې یا د لرګي قلم یې په اوبو خو بره نشي تللی، اوبې وړي. دا د زکریا علیه السلام معجزه شو. معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق داسې یو کار صادر شي چې هغه د عقل نه بالاتر یاره ده نه صادر شي، لکه د ګوتو نه اوبه بیږي، د ګوتو د میان نه اوبه راخوټ کېږي د میان نه مثلا، او یا د هغه په مخ کې د هغه د منشا مطابق یا د هغه د عزت دپاره یا هغه د پیغمبرۍ د طاقت د ښودنې دپاره داسې یو کار وشي چې هغه د عقل نه بالاتر. نو دا وګور عقل نه بالاتر قرآن شریف کې الله فرمایي وکفلها ربها زکریا، زکریا والا خدای پاک علیه السلام زکریا اوله خدای پاک ذمہ دار کو. ولې دې کې دا حکمت و چې د مریم مور او د زکریا علیه السلام ښځه خویندې، نو د مور خور خو ترور له خدای پاک ورورسه. الخالة بمنزلة الام، حضور پاک فرمایي ترور د مور خور د مور په ځای وي، هغې له خدای ورورسه، هغې تربیت کو. نو خیر قصه اوږده ده، زه ټوله قصه درته نه کوم، دونه درته وایم چې ولی یو کوټه جوړه کړه. هغه کوټه کې به دا مریم ډېره کړې وه چې لږه لویه شوه، او چې زکریا علیه السلام به کله ته نو جرنده به یې ورته واچوله. نو چې زکریا علیه السلام به راغی او جرنده به یې کوله وکړه او کوټې ته به وردننه شو، نو مریم سره به ښکلې ښکلې خوراکونه پراته. بلکې بعضې مفسرین لیکي د اوړي میوه به ورته په ژمي کې میلاوي او د ژمي په اوړي کې او خشته خوراکونه. قرآن شریف وایي کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. کلما دا طالبان پی پویږي هر کله یو ځل نه، کله چې به هم زکریا علیه السلام داخلې ده هغه کوډګۍ ته، محراب دې ته وایي دا مونږ چې پکې منځ کوو، دا محراب ظرف هم استعمالیږي خو اصل اسم اله ده، ځای د جګړې. شیطان سره چې کوم ځای بنده عبادت کوي دا د جنګ ځای وي. امام دلته ولاړي، تاسو ټول امام پسې ولاړئ، نو دا د امام د شیطان سره د جګړې ځای دی. امام ستاسو ګوره قوت پیدا شو، طاقت پیدا شو، امام هم دی مقتدیان هم دی، نو دا د جنگ ځای شو د شیطان سره، پکې جنگ کوي. نو چې کوم ځای کې بنده یو کوډګۍ کې د الله عبادت کوي نو بس هغه هغه ځای او هغه مکان او هغه اسباب او آلات دا د شیطان او د نفس د جګړې دپاره.
نو چې وردننه به شو کلما هر ځله نو میوه پرته ده. اوس ګوره قرآن وایي څه نه وایي. نو څه وایي زکریا علیه السلام ورته څه وایي؟ یا مریم انا لکې هذا، مریم دا میوه د کوم ځای نه؟ ما خو جرنده والی وه چې ابي خو ما سره د بل چا سره نشته. یوه دویم دا چې دې وطن کې دا میوه شته نه په دې موسم کې، دا د کوم ځای نه ده؟ پوټینۍ مریم ورته څه وایي؟ مریم د کوم ځای نه؟ قالت هو من عند الله، د چا د طرف نه ده؟ د الله د طرف نه. ګوره الله هم مني، د الله قدرت او طاقت هم مني، او د الله کرامت هم مني. قالت هو من عند الله، د خدای د طرف نه. او بیا څه وایي؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې چاله وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. پته ولګېده چې روزي رسان څوک دی؟ وایه الله. او بې حسابه روزي ورکوي چې چاله وغواړي. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چې څوک په خدای باروسه وساتي، اسباب استعمالي، دا نه چې نه استعمالي، خو دا نه و چې دا زمینداري به راله ګټه راکوي، دا نه و چې دا پټې به ما مړی او دا باغ، نه، دا زما اسباب دي. په دې باغ کې او په دې پټو کې او په دې ځمکو کې برکت او رزق او مالداري به څوک اچوي؟ الله. دا دې تاسو ولیدل چې څونه باغونه ګلی ووال. اوس د خدای خوښه وه چې په کوم علاقه دا ګلی وروشیندله، او څومره د تماکو یې تباه کړل، او څومره جوار یې د خلکو ووال، او څومره سبزی یې ووال. ما واورېدل د شینولي عمره او د غوز عمره ګلی وشوله. دا یو پټی یو ځای، یو پټی بل ځای کې برباد یې کړه. نو که ته وایې چې باغ به ما مالدارۍ ماله به روزي راکوي، او دا غنم جوار به ماله روزي راکوي، ورشه درځي کېدل. هغه پوټینۍ ماشومه ده، لا پیغلم نه ده. او څه وایي؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله چې وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. څومره ښکلې عقیده، د خدای ذات هم مني، د خدای قدرت هم مني، د خدای کرامت هم مني، د خدای روزي ورکول هم مني. او دیم عقیده ده چې روزي د چا لاس کې ده؟ د الله لاس کې ده. او چې چاله وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. نو دا د مریم کرامت شو. مریم پیغمبره خو نه ده، په ښځو کې پیغمبره نشي راتلی، پیغمبر به په سړو کې راځي. ځکه پیغمبر به بار خلکو ته منځ کوي، پیغمبر به سړو سره ملاقاتونه کوي، پیغمبر به نه به خلک د ځان له د مسلو تپوس کوي، 1 to 1 ملاقات به ورسره کوي، پیغمبر به جهادونو لځي، پیغمبر به جنازو لځي، پیغمبر به د خلکو غم خادو لځي، پیغمبر به خلکو سره میلاویږي. ښځه خو دا کارونه نشي کولی، کم چې د پیغمبر منصب دی. نو ښځه پیغمبره نشي کېدی. نو دا ولیه وه، د خدای نیکه بندګۍ وه، ولیه وه، نیکه ښځه وه. نو چې نیکه ښځه وه او داسې شیخ ورکوي خارق للعادت، زمونږ طالبان ورته وایي چې کوم څیز د عقل او د عادت نه بالاتر پیغمبر ته میلو شي، معجزه ورته وایي. او چې د خدای یو نیک بنده ته میلو شي، بیا ورته څه وایي؟ کرامت ورته وایي. نو دا یو کرامت شو. ته څنګه وایې چې ولیه زه نه منم، او ته وایې د ولی کرامت نه منم؟ دا ولی او دا کرامت شو که نه؟ دې نه خو به انکار نه کوي. نو بعضې خلک اولیاو نه چورلټ انکار کوي، نه جي دا پکې نشته، او دا کرامت هم نشته، او دا منګړت خبرې، او دا جوټه خبرې. خدای نیکبخته قرآن کې دي، د الله کتاب کې دي. دا څه کې؟ دا د خدای د کتاب وینا. زمانونو دا نیک بنده چې د خدای وي، نو کله خدای د هغې نه داسې کار ښکاره کړي، یا د هغې د منشا مطابق د هغې مخکې داسې کار ښکاره شي چې هغه د عقل او د عادت نه بالاتري، نو دا به منې. زمونږ شرع قاید دی د عقایدو کتاب، هغه وایي دا چې کوم ناشنا کار د دې نیک سړي نه صادر شو، یا د ده مخکې نو د دې نیک سړي په حق کې کرامت شو، او د پیغمبر په حق کې معجزه ده. دا شی د پیغمبر په حق کې معجزه ده. ولې؟ د دې نیک سړي په خدای ایمان دی، دی دا پیغمبر او د هغه تعلیمات مني، ځکه دا کار وشو. که د پیغمبر تعلیمات یې نه منلې، نو دا کار به نه وی شوی. نو کرامت خو عزت ته وایي. نو خدای قادر نه دی چې هله عزت نشي ورکولی؟ خدای قادر دی داسې عزت هم ورکولی شي چې د خلکو د عقل نه اوچتي، داسې عزت هم ورکولی شي چې د خلکو په عقلونو کې بالکل نه راځي. دا خو ثابت خبرې. زه به د یو بل مثال هم درکم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لښکر لیږلی و، داسې د میاشتو په مزل لرې، او د لښکر چې کوم قمندانو، یعنې جرنیل چې ورته وایي، د هغه نوم ساریه.
یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر دغسې ناست دی او آواز یې وکړه یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریہ دا منادا مفرد معرفہ مبنی پا زمین سری طالبان ہوئے اے ساریہ احذر اتق احذر الجبل غر نزانو ساتا یا توجہ کا غرتا یا بل تقدیرم تیستیش یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریہ غرتا وگورا غرتا متوجیشا غر نزانو ساتا چې کم خلق داسې ناستو لکه موږ تاسو چې ناست یو هلکه ساریه خو د میاشتې کم و بیش په مزل لرې دی او ډېره دې ځای نه ورته اواز کوي دا څه کوي نو چا وی عمر کمزوری شوی دی بوډا دی اخیري زمانه او چا وی نه څه چل پکې شته خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېر زیات بهادر او د روب د دبدبې خاوندو نو خلق به ترې ګبراوېدل چا غږ نه شو کولی نو چې کله هغه لښکر واپس راغی دا آغا جهاد دا واپس نو دا آغا جرنیل نا چاہتا پوسو کو یرا تاسو تا پا پلانکیر وسو مسئلہ خو نو پیخا آغا ویولی نا مونگ دشمن سر دا غورت پا جنگو دشمن مخ کی مونگ ورپسی دیکی میں آواز ورد یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریہ غرنا او یریگا غرتا متوجیش وی چې ما دا آواز واورېده ما وی والله انه لصوت عمر قسم په خدای چې دا خو د عمر آواز دی وامرې نو ما چې غر ته ملګرو ته ویل که غر ته ګورئ چې غر ته متوجه شو نو دشمن را سره دوکه کوله څه زموږ نه مخکې مونږ یې ځان پسې کړي او د غر نه را پسې بل لښکر را روان چې زموږ دې لښکر ته متوجه یو او د غر لښکر هم د شا نه ووی مونږ چې بیا د عمر آواز اورېد نو هغه لښکر ته متوجه شو نو شکست هم ورکړو که د عمر آواز هم نه وی اورېدلی نو د غر دې لښکر ته خو زموږ سوچ نو د شا نه به یې والي برباد کړی وی وګوره عمر په مدینه منوره کې دی رضی الله عنه او د میاشتو په مزل لښکر ته لرې دی او د مدینې نه هغه لښکر وینې هم آواز ورکوي او خدای پاک د هغه آواز هم وله وررسوي دې ته څه ویل کېږي کرامت دا یو عزت دی چې خدای عمر فاروق رضی الله عنه له ورکړي د عقل نه بعد ښه یو بله واقع درته ویم دریای نیل دا د مصر د قاهرې په دې منځ تېر شوی دی ما لیدلی دی زه ورته تللی ما سره د انیس احمد هم او زما د ماما زوی دی ریدار شاه هم را سره دریای نیل دا بلکل د قاهرې تقریبا به ویمه په دې منځ تېر شوی دی لوی دریاب دی رو رو روان دی سړی په حرکت نه پوهېږي که ته پکې یو پاڼه ور واچې نو ایله په خوارۍ به تا ته پته لګي چې دا روان دی او لوی دریاب دی او ځای په دی پې حکومت پلونه جوړ کړي یو ځای پل بل دی او کشتۍ پکې ګرځي کشتۍ پکې دا رونق خلک په کشتو کې پکې چکر هم لګوي او کشتو کې دننه وټلي دي خلک پکې ډوډۍ هم خوري او په غاړه باندې موته وټلې جوړې دي لکه زمونږ چې څنګه په دې صدریاب یا په نوخار کې د سیند په غاړه د وټلې جوړ غټ سیند دی ښه مضبوط او مشهور سیند دی تاریخي او شرعي یو لوی سیند دی دریای نیل مشهور سیند دی ډېر خشته طریقې سره حکومت د هغې ډېر پام کوي او ډېر خیال یې ساتي ښه مزېدار صفا خو د مصر خلق واجبه خلق دی هغه داسې یو بوټی پیسه ټک غوندې دی نو حکومت چې په غاړه کوم بینچونه لګولي دي که نه د سیاحینو دپاره بینچونه یې لګولي که څوک سیل والا په دې بینچ کښېني او دریاب ته ګوري نو هغه هوټلو والا د هغه بینچونو نه هغه لرګي لر کړي چې په دې څوک نه کښېني چې زمونږ په کورسو کښېني نو چې هغې سره په کورسۍ کښېناستې نو پیسې به ورکوې دا سوال فقیر ډېر زیات سوال فقیر دی هلکه حکومت بینچونه جوړ کړي دي تختې ته غونډې لر کړي نو ته به خامخا د هغې هوټل کې کښېنې به نو چې هوټل کې کښېنې نو چای ډوډۍ به یې خورې نو ښه ډبل پیسې درنالي سیاحینو نه ښه ډبل پیسې او که چای ډوډۍ نه خورې یا به راته وي پاسېږه قوم ګم ورته وي ګم ګم او یا به راته وي چې څه شی وخوره سمه پیسه د سیاحینو نه ظالمان اخلي ټانګه کې صرف د دوو کسو سیټي شاته پکې سیټ نی یو به کوچواني یو سړی به ورسره کښېني هلکه شاته پکې ولي نی نه چې کسان ګڼي چې ډېرې ټانګې پکرې ونیسي دا یو مسله پکې زیاته ده په ګاډي کې به ناست دی نو چې ملکي سړی وي د هغه نه به 10 روپۍ کرایلي او چې تا نه به شللي د خلکو مخکې د نه ډبل اخلي
په دې نه شرمېږي. ولې؟ وایي دا سیاحت له راغلي دي، دوی سره پیسې ډېرې دي، نو په هغې ته پیسې ګټي. ټول سیستم یې په سیاحت روان دی. نو دریای نیل به کال کې یو ځل اوچتېده. نو کله چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې مصر فتح شو او حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه د مصر گورنر شو. عمرو ابن العاصم گورنر تیر شوی دی رضی الله تعالی عنه، دی گورنر شو. نو خلکو ورته وویل چې دا دریای نیل راوچتېږي ګورې کال کې یو ځل، او داسې راوچت شي سیلاب پکې راځي چې دا قاهره او دا مصر غرق کوي. نو زموږ د خلکو یو رواج دی او دا دی چې په مصر کې څومره ښکلې جینۍ وي. د مصر خلک اسې هم ښکلې دي، خشته خلک یې دي، داسې تک سپین نه دي لکه د انګریزانو، سره سپین خلک دي خو د سقې او د جوسې نه ښکلې خلک دي، خشته خلک دي، نمکین چې ورته وایي، خشته ښکلې خلک دي. نو مصریان خشته نو چې کومه ښکلې جینۍ وي اناوي کالي ورته واچئ او خشته جامې ورته واچئ، لکه څنګه چې بنده ودیږي نو دریاب ته یې ور وغورځئ جمده. نو چې دا جینۍ ور وغورځئ نو دریاب ښکته شي او روان شي، او که جینۍ نه ور غورځئ نو دا مصر غرق کوي. صحابي وی چې دا څه مصیبت دی، جینۍ ولې ور غورځئ؟ دا خو ګناه ده، دا خو جرم دی. نو هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پسې استازی ولېږه، وی حضرت دا یو مسله دلته کې. نو حضرت عمر صاحب ماله جواب راکا، هسې نه زما وخت کې دا دریاب روچت شي نو زه به څه کوم؟ جینۍ خو ګناه ده چې ور غورځوم، او که نه ور غورځوم نو دا قوم وایي چې ټول مصر غرق کوي دریاب. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دریاب ته یو خط ولیکل، عجیبه نه، او هغه استازي له یې ورکړه، وی دا خط یوسه او ګورنر صاحب ته ووایه چې که کله دریاب روچت شو نو دا خط ور وغورځوه. چې هغه استازي راغی اتفاق ده چې دغه ورځو کې دریاب روچت شوی. خلکو ورته وی ګورنر صاحب ته ابو عبیده رضی الله عنه ته چې یو جینۍ به ور وغورځو ټول ښار به بچ شي، چې ټول غرق کېږي، سړي م او ښځې م او ماشومان م او کورونه، نو یو جینۍ نه بړه صبر کړو که نه؟ زمونږ زړه طریقه ده ګورې صاحب مونږ دې پیو، او که دا جینۍ ور ونه غورځوله ګوره ټول مصر غرق کېږي، تبی کېږي، یو نه به ځان صبر کو نور خو بچ شي. هغه وی نه، جینۍ به نه ور غورځوه، دا خو ګناه ده، ناروا دي، حرام دي. نو څه به کوو؟ ما عمر صاحب پسې سوال جواب لېږلی، صبر وکړه، د هغه جواب به راشي. یا خدای جواب به کله راځي؟ خلک هم په شش و پنج کې دي او دریاب ته بندونه اچي او دریاب دریای نیل ورځ تر ورځه اوچتېږي. دې کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د طرف نه خط راورسېد گورنر صاحب لا. گورنر صاحب د عمر خط چې وکړ هغې کې دریاب ته خط لیکلی. حضرت عمر فاروق څه وایي دریاب ته؟ وی ای دریای نیله، زه د الله د رسول خلیفه یم، عمر مې نوم دی، د الله د رسول خلیفه یم، عمر مې نوم دی، ما دا خط در ولیږه، که ته د په خپل حکم چلېږې چې څه دې خوښوي کوه جینۍ نه در غورځوه، په خپل اختیار چلېږي، جینۍ بلکل نه در غورځوه، مصر غرق کې او که خلک غرق کې او که هر څه کې خوښه دې خپله ده، خو که د الله په حکم چلېږې، د الله په حکم روانې، نو زه د الله د رسول خلیفه یم، دا خط در غورځوم چې فورا ښکته شي او تر قیامته پورې بیا راوچت نه شي. گورنر صاحب هغه خط راوړ، دې وخت کې غورځانګې وایي دریاب، او خلک ورته وایي صاحب یو جینۍ به وغورځوو، ټول خلک غرق کېږو، ته او مونږ ټول. وایي نه، هغه خط یې راواخېسته دریای نیل ته یې ور وغورځاو، او چې خط یې سینګ دریاب ته ور وغورځاو، قسم دی چې هغه وخت دریاب نیغ ویخله لاړو، او چې هغه ویخله تلې تر ننه پورې لا نه دی راوچت شوی. دا کرامت نه شو، څه شی شو؟ کرامت څه معنی؟ دا څه کفر خو نه دی، دا خدای پاک حضرت عمر فاروق له یو عزت ورکړ، او داسې عزت چې د عقل نه بالاتر عزت والا خدای پاک ورکړ چې مخلوق ورته حیران شو. دې ته کرامت وایي. ډېر خلک وایي د صحابو کرامتونه خو ډېر نشته، نري نقل، هغه ټول د کراماتو خاوندان، چې کوم شی یو ناشنا ښکاره شي نو خلک یې نقل کړي، نو هغه خو ټول د کراماتو خاوندانو، د هغوی خو ډېر شي نو ځکه چا وله دومره توجه نه ده ورکړې، کتابونو کې نه دي لیکل.
بعضې لیکلی شوي دي. لیکن زما وروڼو درته یو بنیادي خبره بله وکړم. د صحابو کرامت څه دی؟ د حضرت ابوبکر کرامت دا دی. دا کرامت یوازې کرامت خو دې ته نه وایي چې اوبه دې ښکته شي، ډوډۍ دې زیاته شي، اوبه دې زیاتې شي. هر کار چې د عادت نه بالاتر هغې ته کرامت وایي. دوه نیم کاله چې حضرت ابوبکر صدیق کم حکومت کړی دی او کم مانعینو د زکات چې ښکته کړل هغه ووهل، او د قرآن کم خدمت یې وکړه، او د حکومت اسلامی کم خدمت یې وکړه، او مرتدین یې غلی کړل. زکات چا نه ورکوه هغې وټکول غلی کړل. د دې نه غټ کرامت بل کم کیدی شي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې د حکومت حضور پاک چې کله وفات کېده نو تقریبا 10 لاکه مربع میل ته د مسلمانانو حکومت رسېدلی و. څه د پاسه 10 لاکه مربع میل. زمونږ پاکستان څه تقریبا 3 لاکه مربع میل سره پاسه 3 پاکستان یو ځای کا دین هم زیاتو. د حضرت عمر په زمانه کې 22 لاک مربع میل ته حکومت ورسېد. 2 لاکه مربع میل. فارس غوندې سپر طاقت فتح شو. فارس غوندې سپر طاقت یمن فتح شو، مصر فتح شو، شام فتح شو، پولیس نظام شروع شو، فوج نظام شروع شو، بیت المال ډک شو، او د حضور پاک هغه پیشنګویي ښکاره شوه چې رسول الله مبارک فرمایل یو وخت به راشي چې د عراق نه به یوه ښځه روانې مدینې ته به ځي، د یمن نه به یوه ښځه روانې مدینې ته به ځي. وی بې د شرمخ نه د غل نه به نه یېرېږي، دونه امن به هغه پیشنګویي ښکاره شو. امن راغی. دې نه غټ کرامت بل کم دی. دا کرامت د کرامتونه دي. د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې کابل فتح شو. کابل د هغه زمانه کې فتح شوی. دارنګې نور خلفای راشدین چې دي چې اسلام څونه خور شو او کافران رالل او خدای پاک مسلمان یو کافر به ته مسلمان نه کړي. په زرګونو لکونو خلق رالل کافران او مسلمانېدل. امن راغی، سکون راغی. حیواناتو ته قسم دی د حضرت عمر ابن عبدالعزیز زمانه کې چیلې ګډې او شرمخان به یو ځای سرېدل. دې ته کرامت نه وي، څه ورته وایي؟ هر صحابي د حضور پاک معجزه ده. قسم دی یو سړی چې روان شي څوک یې نشي سمولی. اوسپنه به نرمه کې اور کې به واچې نرمه به کې، کاڼې د چونې بټۍ کې واچوه دا به چوره چوره کې. اوس سره زر دي دې نه به کالې جوړ کې نرمه به کې. خو که انسان روان شو خدای شته که څوک یې سم پلار یې کله په مولیانو ګرځئ او کله په نیکانو ګرځئ او کله په ډاکټرانو ګرځئ او کله په عاملانو ګرځئ. زوی مې خراب دی څوک نشي سمولی. 1,40,000 هغه خلک. تاسو را صحابو مخکنې حالت وګورئ د اسلام نه مخکې. لوڼه به جمدی خښولې که نه؟ ډېرو پکې لوڼه جمدی خښول. بوتانو ته سجدې کولې که نه؟ وایه څه نه کېدل په دا معاشره کې. لیکن د رسول الله مبارک په برکت داسې معاشره تې جوړه شوه او داسې صحابه قسم د شخصیات تې جوړ شو چې تر قیامته پورې دا ټول نیکان عالمان یو ځای کا د یو صحابي د خپې دوړې ته نه رسېږي. هر صحابي د حضور پاک معجزه نه شوه او بیا هر تابعي د صحابي کرامت دی. دغه هغه خپل اخلاق او خوی د خپلو شاګردانو ته وښو. د قرآن خدمت، د حضور پاک د احادیثو خدمت او دا ټول احادیث رسول ډېره غټ کرامت بل کم دی. سکول کالج کې خو یې سبق نه ویلی او د دین څونه خدمت او څونه علاقې فتح شو. نو زمانونو د اولیاو د نیکانو نه چې داسې کار ښکاره شي نو کرامت ورته وایي. دې نه به موږ به نه د ولي نه انکار کوو، د خدای د دوست نه، او نه به د هغې د کرامت ته انکار کوو. دا خو ثابت څیزونه دي، دې نه به انکار نه کوي. خو ولي دې څوک په دې به هم ځان پوه کوي. الذین آمنو چې عقیده برابر ده، وکانو یتقون او ټیم په ټیم او ګړی په ګړی او سیکنډ په سیکنډ د په زړه کې د خدای یاره پرته او دې نیک دی، دې د پیغمبر د سنتو مطابق روان دی. دا سیم نه لکه د یو علاقه کې یو نیک خلکو به ورته ولي وي او صیبه په یو کاڼي ناستو بربنډو ننګا صیب هلکه بشیر جانه ننګا صیب بربند ننګا صیب وی دا ولی دی ننګا صیب بربند ناست دی. او خدای ته وګوره د هغه عورت مخکې وروسته ټول ښکاري او ته ورته ولی وی نه مونځ کوي نه روژه نیسي لیونی دی. او د دنیا خلق براتلل ولا ستا د پاکستان مقتدر شخصیات نوم درته نه اخلم دا براتلل او هغه کې دا کمال و چې څوک به راغی په ملا به یې وله ډب ورکړه نه پوهېده وایي چې یو ډب یې ورکړه نو ورسېده
کم خوا چې دویم ډاوې ورکه نو بیا ورسېد چې درېیم یې ورکه نو بیا ورسېد آها دا ولي دی مونځ نه کوي وایي نه دا مجذوب دی وایي هلکه جذب هم مونږ منو په شریعت کې شته یو سړی چې د الله او د ډېر انتهایي قرب د وجې نه او یو سړی د انتهایي غلبې د حال د شریعت د وجې نه بې حاله کیدیم شي دې کې خو هېڅ اشکال نشته دا خو هم ثابت دي زموږ په کتابونو یو سړی ډېر عبادت کوي په هغه عبادت کې داسې حد ته ورسېږي چې دی بې حاله غوندې شي یو سړی الله سره سوچ او فکر کوي او د الله ذکر کوي او په هغې کې داسې حال ته ورسېږي چې دی نه پوهېږي په خپل ځان دا خو په شریعت کې شته لیکن دا خو لیونی دی دی خو عبادت نه کوي دی لیونی دی پنور نه پوهېږي دی لیونی دی او دسماتې په تیږه د پاسه کوي دی لیونی دی بولتی دی ځان نه پټوي نو دا جذب نه دی خدای نیک بختو جذب خو دې ته وایي چې د الله عبادت کې الله تقرب کې د الله ذکر کې او په هغې کې تا باندې بې حالي راشي دا شته په شریعت کې وخت نشته چې دې مثالونه درته ووایم درته بل وخت ته ووایم لیکن زما وروڼو داسې خو نشي کېدی یو سړی د جومات کې غول کوي دا جذب دی یو سړی د په جومات کې متیازې کوي او همیشه کوي یو وخت هم نه یو سړی د بربند ناستي دا جذب دی یو سړی د مونځ نه کوي دا کوم ځای نه جذب دی چې مونځ نه کوي د باندې غلبه د حال دا دی دا خو لیونی دی پاگل دی داسې خلک هم نشته نو داسې خلک هم شته خو د پنجاب کې داسې پیران دي غټ غټ بریتې پرېښي ګیرې خرئ او خلک وایي نه جي هغه ته را دنیا په دې لاس کې پرته ده د خدای ظالمه کفر دی وکړه دنیا خو الله ته مخامخ پرته ده د خدای نه ماسوا بل چا ته دنیا کوم ځای پرته ده دا څه کې دا خو د پیغمبر نه مولا زیاته مرتبه ورکړه حضور پاک له خو یو قوم راغی وی مونږ له څه کسان راکړه چې مونږ ته دین وښیي لس کسان یې وله ورکړل پته ورته نه وه په دوکې ته بوتلل هغه لس کسان یې شهیدان کړل حضرت خبیب رضی الله عنه د هغه ملګري نور قوم راغی غطفانیان وی مونږ له کسان راکړه د مونږ قوم مسلمانېږي او یا کسان یې ورکړل په بیر معونه کې شهیدان کړل نو حضور پاک ته خو دا پته نه وه چې هلته کې راله وجني یعنې بیا ولې لس لیږل بیا ولې او یا کسان لیږل او ده ته پته لګي لاس کې او ګیرم خرئ او د چا ورسونه په دې پنجاب کې تاسو ورچا وګورئ په دې ورسونو کې سپي جنګ کتوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا کتوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا اور پتنگ بازی کا افتتاح کر دیا اور مرغوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا نو پیر سے بد چرگانو د جنگولو نے افتتاح کی د عرس شریف او پیر سے بد سپو د جنگولو نه د عرس شریف افتتاح کوي او پیر سے بد ملزانو او د چرګانو د جنگول نه د عرس افتتاح کوي او په عرس شریف کې بسی سرکس بی جنکې هم پکې ګډېږي بربند بندر ګڼاک نیمه بربند جنکې هم ګډېږي سرکس کې سرکسونه خو تاسو لیدلي دي په دې دغه کې که نه په دې میلو کې دقه سرکس به لګېدلي په هغې کې به زمریانه وي په هغې کې به اسونه وي په هغې کې به جینکۍ ګډېږي هم سندرې به هم ویلې کېږي په هغې کې به د دنیا میله لګېدلي لکه څنګه چې د اختر میله ده خدای ته وګوره عرس شریف میله عرس شریف او پیر صاحب دا پیر صاحب دی رسول الله مبارک فرمایي چې یو انسان د انور د ته په دې لاس کې راښکته کي او سپومۍ راته په دې بل لاس کې راښکته کي خو د دې ګوتې د بند عمره د شریعت او د سنتو خلافي دا پیر نرې ساحر او جادوګر دی پیري خو به مونږ په دې منو د سنتو په دایره به مونږ منو چې دې د پیغمبر مبارک د سنتو دایره کې دننه دی که نه دی که دې د حضور پاک د سنتو په دایره کې دننه دی بس دا د خدای ولی دی ته ورته مه وایه د خدای ولی دی د ده نه به هغه کارونه هم بعضې وخت کې کېږي چې د عقل نه بالاتر کرامت وي او که د پیغمبر د سنتو خلاف و چې ورنږدې نه شي دا پیر نه دی دا فیل دی فیل په عربۍ کې ایتي ته وایي دا پیر نه دی دا نیک نه دی دا صالح نه دی هلکه وایي ستا پیر صاحب خو مونځ نه کوي او مونځ نه کوي او ایک نماز مکہ میں ایک مدینہ میں ایک بغداد میں یو مونځ خو دې په مکه کې کوي بل په مدینه کې کوي بل په بغداد کې کوي او دوه کم ځای کوي طمق الخلق نه پوهه دلته به ملنګ په لاره رواني ملنګ او تور کچکول به ورسره لاس کي او سوال به کوي د خلکو او ګیره به یې مني او څښا جامې به یې چولي داسې بین به تیزي لکه ډیران کې چې بنده خاخی وي او بین ترې روان شي ځکه نه اودس کوي او نه غسل کوي او خلک وایي چپ شی ګورئ دا د حضرت جي صاحب ملنګ دی
او دا د کوواټ بابا ملنګ دی او که څه دې ووایي که نه نو بېګاله به د سره کټړی یو پرېږدي دی نه زمونږ بشیر جان خو نه دغه یو ملنګ مني او نه بل هلکه تا باندې چا کټړولی دی سوال نه پیدا په ده خو دې کټ څوک واړه کرین راوله کې پې واړه کرین راوله کې پې واړه کټ واړی اسانه خبرې کټ در باندې په ځان له دې کټ برابر کړي شریعت مونځ نه کوي دا کوم ځای نه زبرګ شو جمع ولاړه دی هغه سوال کوي سوال چې څوک کوي سوال د بل نه رسول الله مبارک فرمایي قیامت پر ورځ به په دې مخ تشه هډوکي غوښې ټوکړه به پېني سوال حرام دی نجی دا خوا در اجرجی صاحب غریب خو د خدای ولی و نیک انسانو کوواټ بابا خو ولی و د خدای نیک انسانو هغه خو سوال نه دی رالیږلی دی خو په خپله سوالونه کوي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ډېر لوی سړی دا حدیث امامو د شاه ولی الله رحمت الله علیه زویم او د تفسیر خدمت یې کړی تفسیر کابلی دا فارسی کې دا ده لیکلی او ډېر محدث و د کراماتو خاوند نو په هندوستان کې لکه سنګ چې زمونږ په دې پنجاب موږ د بیا اجتماعات گزاره کوي خو د پنجاب کې د ورسونه ټول دا میلې پکې لګېدل هلته سپي جنګېږي هلته چرګان جنګېږي هلته سرکس دی هلته جینکۍ دي هلته موټرو ریس دی هلته د موټر سایکلو هغه شی جوړ کړی دی هغه پکې تاویږي څه او هلته پکې ساحران جادوګر لګي خپل جادوګر کوي میلې وي بس او هلته قوالې وي او هلکان سړي ټولو ته جنګېږي ګډېږي نو شاه عبدالعزیز صاحب درس کې ناست و نو یو طالب ورته وي صاحب ما له اجازت راکړه دی اوس لازم کښېنه په قلعه هو ګناه ټول ګناهونه پکې کېږي نه صاحب ما له اجازت راکړه دی اوس لازم ورته وي د خدای نیک بخته سر کې سوله دي دم توپ دی جینکۍ سړي ټوله شپه پکې ګډوډ و هندوستان کې خو هر قسمه خلک هندوان به هم بیا تلل او سیکان به هم تلل نه یې پرېښول طالب به بار بار وی صاحب ما لکېږي او کال پس دا یو مت پیج دغه ده او زما لکېږي ما له اجازت را نو شاه عبدالعزیز صاحب چې ډېر تنګ کړ رحمت الله علیه دا حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه یو خطبات حسن هغې کې شته دا واقع نو هغه ول یو خط ولیکې داسې وی ښځه چې دی ما تنګې نو راشه دا خط ځان سره واله نو زه کرښې مرښې راخ کې طالب لی ورکړی وی د دې قبر سره خوا کې یو اونه ده او په اونه کې به یو سړی ناست دي د سپینو جامو هغه له دا ورکړه طالب چې خط ته وکتل تشې کرښې پرښې دي خدای داسې شی دی نو طالب هغه خط ته متوجه شو نو چې لاړ نو د قبر سره اونه و په اونه کې یو سړی ناست دی نو ده والا خط ورکړه چې خط یې ورکړ نو سړي ډېر زیات په خلط خلط وخندل وی قلم راکړه نو دی طالب ولا قلم ورکو نو دا هغه خط په شی ورته څه کرښې ولیکلې وی دا شاه صاحب له یوسه بس طالب په دې خط شو چې خدای دا لیکلي پکې سو او دا واپس هغه په جواب کې سو لیکل او دا سړی څوک دی چې ونه کې ناست دی نو طالب نه هغه ارس مرسر څه په ځای پاتې شو طالبان خو بیا یو پوټې لږ دغه یي که نه د ذهن نه دې څیزونو ته توجه وي وسوسې وي دا څه وشو او ورس په ځای پاتې شو خط یې واپس شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه لراو چې راویله چې ویې کتل دم وخندل طالب ورته وي صاحب ما په دې پوهې که ورس خو سر وخوړه خو بیا ډوسونی لیدل خو په دې مې پوهې که تا ورته څه لیکلي ورته شکر خیر هغه راته څه ولیکل سړی څوک و تا ولې وخاندل هغه ولې وخاندل وی دا سړی چې و دا د دې قبر والا روح و د دې قبر والا روحو خدای پاک دغلته کینول او واقعي دا کیدی شي زمونږ چې رسول الله مبارک معراج له لاړ نو ټول انبیاء کرام ورپسې په بیت المقدس کې مونځ نه کړ او بیا بعد پیغمبران په اسمانونو کې ولیدل عیسی علیه السلام او یوسف علیه السلام یحیی علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام آدم علیه السلام ادریس علیه السلام دې بره بیا ولیدل نو دا خو کیدی شي نو دا د هغه روحو نو ما ورته ولیکل چې ته دومره لوی د خدای ولی او نیک انسان نو ستا په دې قبر چې دا دومره ګمراهۍ کېږي دا نشي منې کولی ځان ته نیک وی او خلک درته نیک وی څومره ګمراهي ستا د قبر په خوا کې کېږي هلکان او جینکۍ هندوان او سیکان او قوالی او ډمتوب او ګډاتوب جینکۍ ګډېږي او دا د دنیا ګناهونه کېږي نو ته د خدای ولی څنګه چې ستا په قبر دا ګمراهۍ کېږي نو هغه راته جواب کې ولیکل چې دا زما کار نه دی دا ستاسو کار دی زه اوس مړی یم دا زه نشم منې کولی دا به څوک منې کوي دا به تاسو منې کوي ما خو دا وصیت نه کړی چې د ما په قبر دا لوبې کوې
تاسو په خبره ورسېدی که نه نو دا خو حضرت جي صاحب نه دی ویلی چې کچکول ګرځوه او زما خلک پیسې راغونډوه او خدای په خپله او یادوه لنګر او دا خو کوواټ بابا نه دی ویلی چې کچکول ګرځوی او دا ملنګ شو او دی ملنګي به کوي او سوال به کوي سوال خو حرام دی ګناه ده دا خو هغه نه دی ویلی او نه دی نیکانو ویلی او نه دی بزرګانو ویلی کوم یو بزرګ ویلي چې زما په قبر تاسو راځئ او غلافونه اچوئ او زما په قبر باندې شمع بلوئ او زما قبر نه بچي غواړئ او زما د قبر نه هلکان زامن غواړئ د اولیاو دا ویلي دي نه هغوی خو په جون ویلي چې دا کارونه به نه کوئ دا خو خلکو دا شی جوړ کړی دی نو ما ته هغو لیکل چې دا تاسو جمدي دا ستاسو کار دی دا زما کار نه دی دا ستاسو کار دی په کار چې ته منې کې ته جمدی یې زه یې نشم منې کولی او یې راته وی چې یو طالب د منې نه کړی شو تا یو طالب او په ما دونه دنیا منې کې تاسو پوه شئ په خبره نو خبره دا ده چې د اولیاو د نیکانو خلکو کرامت په خپل ځای شته دې نه څوک انکار نشي کول خو چې کم د خدای ولی وي ګورئ د ټولو نه غټ اولیا تاسو یې الحمدلله مسلمانان یې مؤمنان بهر کې دې کې آینده جمعه ته یو څو خبرې نورې مکړه بعضې خلک د ولی او د عالم په میانځ کې یو فرق جوړوي هلکه دا عالم دی او دا ولی دی بعضې خلک دا خبرې کوي دا عالم ته د خدای ولی نه وایي او ولی ته د خدای عالم نه وایي نو خیر بهر کیفو په دې موضوع څه خبرې ما نه پاتې شوې او وخت د مانځه دی هغه به راته آینده ووایي خو صرف دونه خبره ذهن کې واچوې چې د خدای نیکان اولیای کرام شته هغه څوک دي چې ښکلي ایمان لري او تقوا یې پکې او چې ایمان او تقوا پکې ني دا به د خدای ولی او د خدای دوست به نه نو چې دا څوک ګیرې خورئ او څوک پتنګ بازي کوي او څوک الکان او جنکۍ ګډوډ او دا قصې پسې دا اولیاء الله نه دي چې هغه د دین خدمت کوي د علم خدمت کوي د تسبیح خدمت کوي د ذکر خدمت کوي خلکو ته ذکر ښیي ذکر قلبي ښیي ذکر لساني ښیي او خلکو ته نیکې لارې ښیي نو دا د خدای ولی او د خدای نیک انسان دی بیا د هغه نه کرامت هم صادرېدی شي څه بده نه ده خو چې د شریعت معیار شو که شریعت باندې برابر و دا د خدای ولی او که د شریعت نه خلاف و د پیغمبر د سنتو خلاف مبتدع دی بدعتي دی دا د خدای ولی نشي کېدی من وقر صاحب بدعت فقد اهان على هدم الاسلام چې څوک د بدعتي تعظیم کوي بدعت څه ته وایي چې په دین کې نوې نوې طریقې راوباسي د دین اصل او بنیاد په ځای نوې شیزونه راوباسي د دې سړي عزت به نه کوي که دې وکړه اسلام دې ونړاو نو ګوره دغه معیار ته وګوره تقوا او ایمان دی بس دا د خدای ولی دی که تقوا او ایمان پکې نشته دا د خدای ولی نه دی دا دوه څیزونه شو بیا دا چې خدای ولی شو کرامت هم ته صادرېدی شي او که د خدای ولی نه او دی فاسق او فاجر دی او د ناشنا څیزونه درته وښول دا به سحر او جادو وي دا به نه د کرامت دی والحیاء شعبة من الایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان چې هغه یو قیمتي تحفه ده چې خدای مونږ له راکړې ده د هغې ایمان یو څو شعبې ذکر کړي دي او په هغې شعبو کې غټه شعبه حیا ده پښتو کې هم ورته حیا وایي اردو کې هم حیا وایي عربی کې هم حیا وایي فارسی کې هم حیا وایي پنجابی کې هم حیا وایي ټولو ژبو کې ورته حیا وایي حیا څه شی دی حیا دې ته وایي چې یو انسان یو غیر مناسب شي یو قبیح شي شریعت ورته قبیح وایي یا عرف ورته قبیح وایي عقل سلیمه او دې د هغه نه په دې زړه کې نفرت محسوسوي دا زړه راغون شي انقباض النفس دا زړه نفرت کوي د هغې نه هغې ته حیا وایي لکه یو سړی په لاره پردو ښځو ته په بد نظر کتل اوس دا قبیح شی دی په شریعت کې هم او په عرف کې هم چې داسې دی الګ ته څوک وګوري نو دې زر دا مخ بل طرف ته واړوي او دا تندې راتري وکړي چې دا کار ما خو دې ښځې ته نه دي کتلې بل خوا مې کتل دې ته حیا وایي یا یو سړی دی هغه سیګریټ څکي او دې کې په استاد راغی یا پلار پې راغی
او دې زر هغه سیګریټ په ځمکه وغورځي او خپه پرې راکاږي چې دا استاد او پلار په ما پوه نه شي چې ما دا سیګریټ څکه د ده په زړه کې حیا راله حیا څه نفرت راغی دې زړه کې کچکچاهټ راغی نفرت راغی د دې نه چې یاره دا پلار او د استاد وایي چې هو ګوره دې سیګریټ څکي دا خو قبیحه شی دی ښه شی نه دی په عرف کې هم ښه شی نه دی او په شریعت کې هم ښه شی نه دی نو دې چې دا نفرت ته کوي چې دا استاد به راته وایي چې دا څه کوي پلار به وایي دا څه کوي دې ته حیا وایي نو حیا د ایمان لویه شعبه ده او لیکي علما اذا فاتتک الحیاء فاصدع ما شئت چې حیا د کینې بیا چې څه خوښۍ کوه نو د مسلمان د پاره او د ایمان د پاره لوی سیز حیا ده چې مسلمان کې حیا وي نو د دنه به الله حیا کوي د الله حیا څه ته وایي د الله حیا دې ته وایي چې الله بدل عذاب نه ورکوي د الله حیا عذاب نه ورکول دي د الله حیا داره چې دې به ملامته کوي نه د الله حیا داره چې دله به تکلیف نه ورکوي نو حیا ډیر زیات قیمتي سیز دی زمارونو سړی کې به هم حیا وي په ښځه کې به هم حیا وي الک کې به هم حیا وي جینۍ کې به هم حیا وي حیا به د خدای نه هم کوو حیا به د مسلمان نه هم کوو حیا به د مور نه هم کوو او حیا به د پلار نه هم کوو دا ډېر قیمتي شی دی نن سبا زمارونو زموږ معاشره کې بې حیایي زیاته شوې ده هلکان حیا نه کوي د پلار نه نه کوي د استاد نه نه کوي د مشر نه نه کوي جنکې حیا نه کوي د مور نه نه کوي د پلار نه نه کوي د عام مخلوق نه نه کوي تاسو ګورئ په دې معاشره کې عموما زنانه بربنډې ګرځي او که شریعت ورته وایي چې پرده وکړه نو وایي دا په موږ پابندي لګي دا زموږ ژوند را کنټرول کوي اسې زموږ تاسو نه تپوس کوم چې کوم څیز ډېر معزز او مکرمي او ډېر لوی د عزت شی وي هغه خلک پټ ساتي هیره د هیره او قیمتي هیره ده نو هغه هیره څوک په کولا او لاس کې په بازارونو کې نه ګرځي هغې نه رومال تو کې ډبي کې بند کې الماری کې بند کې او مضبوط سیف جرنده ورته ووایي چې دا محفوظ پرته وي قیمتي شی دی د قرنګي د سرو زرو نور سیدونه دي پیسې دي دولت دی اسوک لار کې کولاو نه ګرځي خوري دوړې به پریوزي غل به اغلا کې ډاکو به رانه وتښتي هغه محفوظ ساتي پرده کې ساتي هغه پټ ساتي خلکو نه پټ ساتي د غل نه د ډاکو نه عامو خلکو نه د بد نظرۍ نه محفوظ ساتي او چې کوم شي د ډېر قیمت شي ني او معمولی شي وي هغه څوک پټ نه ساتي په کور کې مثال په طور منګې پروت دی کوزه پرته ده نو خو د 1500 روپو شی دی که نه چې څوک به اوبه پکې راوړي نو پټ پټ نی کوله یې ترخ کې نیولي په کور کې هم کوله جومات کې هم پرته یې ولې نه غل تختی نه پې نظر لګي څه قیمتي شی نه دی نو شریعت چې ښځې ته وایي پرده وکړه او ځان پرده کې پټ کړی هیره ته جوړه کړې ده دا ښځه هیره ده دا لال دی دا مرجان دی دا قیمتي شی دی دا د ډېر قیمت او د عزت شی دی او د قیمت او د عزت شی خلک محفوظ او پټ ساتل غواړي دا به کولو نه ګرځي غل به یې نه غلا کي دا به کولو نه ګرځي ډاکو به یې نه ډاکه کي دا به کولو نه ګرځي بدنظره به یې نه واخلي دا خطرناک دا خو قیمتي شی دی دا خو یو تحفه ده نو شریعت ته غټه تحفه ګرځي شریعت د دې زنانه نه یو هیره جوړه کړې ده یو د سرو زرو یو مضبوط شی ته جوړ کړی دی یو قیمتي شی ته جوړ کړی دی نو قیمتي شی خلک په بکسونو په دغه کې پټ ساتي خلک چې دا څوک ګډوډ نه کړي څوک په غلط نظر ورته ونه ګوري نو دی ته جوړه کړې ده او یورپ څه وایي هغه ته منګې او کوزه جوړه کړې ده هېڅ پروا نشته منګې د کې د په میز هر سړی به ته وبس کړي کوزه د په میز کې د هر سړی به ته وبس کړي او که چا پټه کړه پروا نشته بله به وایي هغې ته دا شی جوړ کړی دی نو شریعت او د یورپ په منځ کې دا فرق دی او ټیشو پیپر د استعمال کار څوک استعمالوي
مونږ وایو نه نه ټیشو پیپر نه دی هیره ده چې د کم کور ده عمقه به استعمالوي بل څوک یې نشي استعمالولی او یې بارې کې د پروا نشته چې چا سره لاړه اس پروا نشته مونږ وایو نه چا سره لاړه خبره پکې نشته دې له شریعت ډېر عزت ورکړی دی دې مثال دا هغه کیلې چې په پوستکي کې پټی او که پوستکي ته لر که بیا ماشي مچان به بنګېږي څښا به شي حیا دونه ښه شی دی که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لور ده حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها څومره حیاناکه ده یو ځل رسول الله مبارک سره ناسته و دی کې میاشت راختلې وه چې میاشت راوخته نو خلک د دې لومبۍ او دویمې او درېیمې میاشته په غور باندې ګوري نو ورته وي فاطمې هغه د میاشت د بچې نو دی ورته ونه کتل نو بیا ورته وي فاطمې هغه د میاشت ختلې ده نو دی بیا ونه کتل وی لورې تا ته ویم که نه میاشت ختلې ده وی د الله رسوله زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم ولې بچې وی دې وخت کې خلک ورته ګوري نو زما د خلکو نظر په دا میاشت را یو ځای کېږي خو چې حضور پاک ورته فرمایي چې وګوره نو شریعت کې منع خو نه ده یو اوسپومی د سړي م ورته ګوري او ښځې م ورته ګوري یو دیوال د سړي م ورته ګوري ښځه م ورته ګوري هېڅ ګناه پکې نشته لیکن دا د هغې حیا وه زموږ علماو یو مسله رایستې ده زموږ شامي او نورو کتابونو کې شته چې یو انسان یو جینۍ اوبوس کي په یو جام باندې او لک هغه اوبه راوالي یو پردی لکه او هغه د جینۍ د شونډو په ځای باندې شونډې ږدي اوبس کي د خواهش او شهوت په نظر دا بیا ګناه ده ته تلذذ حاصلې ته لذت حاصلې د پردی جینۍ د هغې جام او د اوبو نه چې هغې پې اوبس دا بیا ناروا دي دا بیا ګناه ده نو دا خو چې حضور پاک ورته وي وګوره هغه د میاشته نو ګناه د کم ځای نه شوه خو د هغې حیا حضور پاک رد نه کړه دی ورته ونه وي چې بچې نه ګوري دي سړي اتم ورته ګوره نو ګوره دا د هغې حیا شو او چې کله وفات کېده ماشاءالله نو وصیت یې وکړو پخوا به زمونږ اوس هم شته زمونږ د زنانو په دې کټ باندې د مړي په دې کټ باندې د جنازې په کټ ډولۍ پرتی د لرګو یو شی پروتي بره پې د پاسه څادر پروتي داسې ده که نه ده نو دا د هغې رواج و هغې ته چا ویلو چې په حبشه کې ښځې چې مړې شي او جنازې وړي نو داسې لرګي پې کېږدي او د پاسه پې څادر کېږدي نو وصیت یې وکړه وی زما جنازه چې وړی نو زما په کټ باندې به لرګي کېدی بره و پې څادر خور کې چې زما کفن هم څوک ونه ویني او جنازه به مې د شپې کوې دروازې به زما جنازه هم نه کوې د شپې به کوې دومره حیا وه په حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها کې او دا یوازې په هغې کې نه په ټولو امهات المؤمنین کې بیبي اسما د حضور پاک خینې ده د عایشې بیبي خور ده خینې ده او په زبیر واده ده او زبیر د رسول الله مبارک د ترور زوی د حضرت صفیه او په بخاری شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام سره د صحابو په لاره را روان نو دا بیبي اسما دا تلې وه هغه زمانه کې دا پرده پوره نه وه دا د مخ پرده نه وه د لاسونو پرده نه وه نو ښځو به هم په پټو کې کار کوو سړو به هم په پټو کې کار کوو اوس هم په بعضې علاقو کې ښځې په پرده کې ځي خو خیر هغه زمانه داسې وه چې د دې لاسونو پرده او د مخ پرده د سټ پرده د لاندې خپو پرده دا نه وه نوره وه او دا نه وه نو ښځې به هم پټو ته تلې او کار به یې کوو نو بیبي اسما وایي زه پټي ته تللی نو د کجور هډوکي مې راغونډ کړي او په شکری کې مې اچولي چې دا به دا کجورې مارغان خوري دا به یو سم کور ته نو اس ته خلک اوښانو ته به یې د کجورو هډوکي اچول اسونو ته به هم اچول یا دا زړې کجورې به وې دا به یې اچولې دا به یې په شوق خوړلې نو امې شکری کجو شکری مې په سر وه وی دي کې حضور پاک مبارک سره د صحابه وو وی چې دې څنګه ولیدم نو زه خو یې پېژندم ځکه د رسول الله مبارک نږدې رشته داره نو زر یې راته اوښ سملاو اوښ ته یې هغه کخ نارې کړه چې هغه سملاسته او ما ته اشاره وکړه چې راځه شاته په د زنانو د ناستې به شاته بل محفوظ ځای و شاته کېنه ورباندې یاره وایي چې ما داسې وکتل صحابه وه سره ډېر زیات حضور پاک سره نو حضرت زبیر ته وی خپل خاوند ته وی زبیر ستا غیرت را مخکې شو نو یې ور نه رالم یعنې اړه مې کېده چې شاته سوره شم ځکه پڼ مې په سر او رسول الله مبارکو او شا ورسره ملګري هم دي خو ستا غیرت را مخکې شو زبیره چې تاله به غوسه درشي چې دومره سړو په منځ کې د حضور پاک سره شاته ناسته وي نو ما حیا وکړه ور نه رالم نو رسول الله مبارک را باندې پیښ شو نو اوښ یې پاسه او سره د خپلو ملګرو روان شو
زبیر ورته وایي ډېره ګرانه ده ګنې ما ته دا ډېره سخته ده چې ته پټي ته ځې او د کجورو هډوکې راغونډې او په سر یې راوړې که حضور پاک سره شاته ناسته وي خبرې کړي دا حیا ده سه زنانه به په منځ کې وي شاته به ولاړې وي او رسول الله مبارک به سړو ته حکم وکړ چې اله به تاسو کورونو ته ځئ صبر به کوئ چې زنانه خپلو کورونو ته دې رسېدلې زنانه به باقاعده راتلې او په شاته صفونو کې مناستې وي او خپل منځ کې به شرکت کوه دا حیا ډېر قیمتي شی دی خو زموږ نه له حیا لاړه او بې حیایي چې ده توبه وباسه تبعی ده الله پې غصه کېږي او الله پې خفه کېږي د لوط علیه السلام قوم الله په څه هلاک په بې حیایي هغوی به څه چل کو دا د هلکانو د څخه ګناه به یې کولې او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې هلکان به هلکانو سره ملاوېدل او دا خرابه ګناه به یو بل سره کوله او دا به یې داسې پټ هم نه کوله دا په ښکاره په مجلسونو کې به یې کوله هېڅ حیا پکې نه وه عامو مجلسونو کې به دا ګناه کوله الله ورسره څه چلو لوط علیه السلام پیغمبر ولا خدای پاک راولېږه لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام رارو هغه ورته نصیحت صدوم علاقه وه دا د دې اردن او د دې فلسطین او د شام دې علاقو سره نږدې ده لوط علیه السلام او یو کلی نه دی مؤتفقات دا 15 اووه ګڼ کلي دي لوط علیه السلام راغی هغه ورته دعوت ګوره الله پاک اله یو قوم له سزا ورکوي چې لاول په خپل حجت تام کړي قایم کی په حجت سبا دونه وي چې الله مونږ ته خو تا دین نو لېږلی مونږ څه خبر وو لوط علیه السلام ورغی هغه ورته ډېر زیات نصیحت وکړو ای بچې دا ګناه ده دا ناروا دا حرام دی او دا د هلکانو ګناه هغه ګناه ده چې د ځنګل حیوانات هم ترې ځان ساتي څاروي او حیوانات هم دا ګناه نه کوي او انسانان یې کوي او نن سبا خو په بعضې ملکونو کې دا شی قانون ګرځېدلی دی جنس پرستی په بعضې یورپي ملکونو کې دا قانون دی چې که هلک سره واده کوي کولی شي او که جینۍ سره واده کوي نو کولی شي هېڅ پابندي نشته دا چا خپل خواهش دی نو هلکه دا اوس څه خبره ده دا قانون وګرځېد نو بیا چغې وایي ایډز بیماري ده او خورېږي او بیا چغې وایي کورونا راله او بیا چغې وایي فلانکې بیماري راله دا خو د خدای عذاب او د خدای قهر راځي بیا هو کافر ہوتا په دنیا کې صبر ډېر کوي ځکه دنیا د هغوی دپاره جنت دی د هغوی غټه رانیوکه په آخرت کې راځي او مسلمان د هغوی خو په دنیا کې هم خدای رانیول کوي او بربادوي او تباه کوي حیا ختمه شوه اوس هم زموږ دا بعضې مسلمانان انکارات دا په سوشل میډیا بعضې مسلمانان ځان ته وایي چې د قرآن خلاف یو سړی لګیا دی دا مسلمان نشي کېدی د قرآن د آیت مخالفت کوي او هغه مسله چې د قرآن شریف آیت په نص ثابته ده مونږ د انکار کوي دی به څنګه مسلمان شي زکات نه انکار کوي دی به څنګه مسلمان شي حج نه مني دا قرآن نه ثابت دی به څنګه مسلمان شي پرده نه مني دا د قرآن نه ثابته ده به څنګه مسلمان شي سکالران به یو بناستي د بار ملکونو نه پیسې خوري ظالمان بې حیایي خورول غواړي مسلمان کې بې حیایي خورول غواړي دوه درې خپل سرکاري مولیان هم روستي هغه هم ځان سره کېنولي او نور خلک یې هم روستي او دا په ټي وي باندې او په دې موبایل لګیي دا خبرې د خلکو غوږ کې ورچوي چې د خلکو په غوږ کې دا ګن ورواچوي او دا جراثیم پکې ورواچوي دا کشر هلکان ټولې په دې جراثیمو اخته کړي دي نه نو څه چلو شو نو قانون سازي شوه نو دا خو دا چا خپل حق دی نو که هلک سره واده کوي نو څه بدیت دی او دا اوس وګورئ هلکه دا ټول لومبۍ خبره ده چې ته مسلمان یې که ته کافر یې که ته مسلمان یې خو دا ډېر خطرناک جرم دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې داسې واقع پیښې شوې دا هلکانو سره د ګناه مسله پیښه شوه چې پیښه شوه حضرت عمر یې راوغوښته حضرت علي راوغوښته وایي دې سره څوک و د حضور پاک زمانه کې خو دا مسله نه ده پیښه خو د زنا مسله پیښه ده او پیغمبر مبارک سزا ورکړې ده د غلا مسله پیښه ده او سزا یې ورکړې ده او دا هلک سره ملاوېدل دا خو نه دي شوي ټولو صحابو فیصله وکړه او یو دوه درې حدیث هم پکې راووتل
باقي صحابو ته معلومو څه فیصله وکړه وی اور بلکې خندقونه وکنه او دا لکان چې دا چا دا غلطي کړې ده او ګناه کړې ده پکې غونډ ور واچوي وې سوځوي غونډې وسوځوي حضرت عمر و حضرت ابوبکر حضرت علی حضرت او ټول صحابه کرامو وې سوځوي دا خو ډېر سخت جرم دی خدای مکه که یو انسان حیوان سره دا ګناه وکړي حیوان سره نو رسول الله مبارک سوی اقتل البهیمه دا حیوان وسوځوي حرقوا بالحدیث کې راځي چې دا حیوان وسوځوي غوښه مه خورئ دومره خطرناک اوس حیوان پکې څه ګناه ده چې خلقو ته پته ولګي چې دا جرم ډېر خطرناک نو ته مسلمان یې ته دې ته څنګه جایز وی ته څنګه وی چې دا ارچا خوښه نشه خوښه د ارچا ده خو د مسلمان خوښه د شریعت د دایرې نه بهر نشي کېدی دا خو به دې وي سود هم کوم ولې زما خوښه ده سبا به وي مور سره هم نکاح تړمه ولې دا ارچا خپله خوښه ده سبا به وي خور سره هم زه نکاح تړمه ولې دا ارچا خپله خوښه ده سبا به وي دا لور مې د بل ته سله ودوم خو د خپل لور ته به په خپل کور کې پاتې کم که نه او دلیل به څه وي دا ارچا خپله خوښه ده دار چا خوخه نشتا سبا بیا بوتم سجده کوي دار چا خپله خوښه ده سبا بیا کاڼي تم سجدې لګې دار چا خپله خوښه ده سبا به یو سړي دلته بربنډ ګرځي په دې میدان کې لور خور به هم بربنډ راوباسي او د ما خپله خوښه ده نشته په شریعت کې خپله خوښه د شریعت په دایره کې دننه چې مسلمان یې خپل ژوند به تېروي نو د لوط علیه السلام ورغی او د خپل قوم ته نصیحت وکړو خو ایسا سر پې مه کوه ډېر زیات نصیحت یې ورته وکړو او ایسا سر به یې نه کو بلکې لوط علیه السلام پورې به یې ټوکې کولې پاک دامنو ځان پاک حسابوئ ځان پاک دامن زمونږ فخره که هلکان هلک سره میلاویږي او که جینۍ سره میلاویږي او که هلک جینۍ سره میلاویږي تاسو پکې نه خورئ خیر هغه قصه ما کړې م د لوط علیه السلام او بیا به م درته څه وخت وکړم اوس خپل مقصد ته به ذکر کوم مقصد څه دی الله پاک فرشتې راولېږلې په ډېرو ښایسته شکلونو او لاول ابراهیم علیه السلام لا ورغلی ابراهیم علیه السلام پیدا ګمان وکړو چې دا میلمانه دي هغه ډېر زیات میلمه دوست و فما لبث ان جاء بعجل حنیذ لاړ او کور یې یو سکی لال کو او هغې وله روید کو میلمنو له یې راوویستو ډېر میلمه دوست و ابراهیم علیه السلام چې څنګه یې ورته میلمنو ته هغه کېښوده میلمنو ګوتې نه وروړې هغه زمانه کې به قانون سو چې څوک غل به چا کره کور ته ورغی غلا به یې کوله نو هغه به د هغه کور والا خوراک نه خوړه په دا یو نظام و یو قانون و دې زمانه کې چې غل ورشي په کور باندې نو لاول په پرج ورشي نو چې سي هغه وخوري داسې هم شوي دي په دې اخباراتو کې راځي چې ښه مدیدار په بورچي خانه ورغلی دی او که هغې کې څه غوښه مخه او څه پراتو هغې خوړلي دي او د هغې نه پسې د کور نه سامان تښتولی دی غل به خوراک نه کوم چې غلا به یې کوله نو هغه چې څنګه سخی یې ورته کېښوده هغې ګوتې نه وروړې نو ابراهیم علیه السلام یې دا جوړ سو غلم له راغلی دی دا څه مسله دوی نه وړي نو هغه لږ فکرمن شو نو هغې ورته وې مولاد مه یارېږه وایي انا رسول ربک مونږ ستا د خدای استازي مونږ فرشتې یو او مونږ ځو د لوط علیه السلام قوم تباه کوو خو په لاره په تا رالو تا له یو زیری درکو خوشخبري درکو ما له څه خوشخبري راکوې وی تا له به خدای زوی درکوي نوم به ولې اسحاق ایږدې اسحاق له به خدای زوی ورکوي د هغه نوم به یعقوب وي ماشاءالله یعنی الله ورته په بوډاوالي کې صاحب او ښځه یې شنډه وه ومره ښځه یې بلکل شنډه وه او دې هم بوډا سپینګیری دی او یې تا له خدای زوی یعنې ورته یې واورله چې لور نه زوی به میلاویږي او دی هم ورته واورېله چې نوسي د هغه به نوسې به دې هم وي د هغه زوی به هم وي خوشا نو ورته وایي چې او ښځه یې د دیوال نه پورې غاړه وه چې دا خبره یې واورېده چې دا خو فرشتي دی او دا خبره یې وکړه نو او ورته وایي مخله داسې دا ښځه یې خپل انداز کې داسې لاس دغه کړي ورته یې وایي زه خو بوډا ښځه یم زما بچي به کم دی وی دا د الله فیصله ده بېغمه کېره دا به کېږي پښتانه وایي وی غم خادر ورخوري دلته کې ابراهیم علیه السلام له د بچي زیری ورکوي چې دی خوشحاله شي هلته د لوط علیه السلام قوم تباه کوي دی له خو یې زیری ورکړه دوی خوشحاله شو نو او ته څه وایي نو یجادلنا فی لوطن هغه لاول یې ورسره فی قوم جګړې ابراهیم هم ډېر نرم دل و
ډیر زیات نرم دلو وی نه مکوي امید تبا کوي بالکل چې تبا نه کې او سم بشي خیر دی او د خدای بندگان دی او ټیک بشي او ټیک بشي هغه وته دا د خدای فیصله ده او سار وختي به دا قومونه ټول تبا کیږي او لوط علیه السلام او داغه قوم به خدای بچ کوي بیغم او سستار واره او داغه خاندان به خدای بچ کوي او دا د خدای فیصله ده به کې نورې ګوتې مو ډېر صبر وته الله لوط علیه السلام په زړه ستړی کړ او ډېر منتونه ورته وکړل خو بې حیایي خدای نه برداشت کوي چې بې حیایي چام کړې ده نو خدای رانیولی دی بعض انسان یې بې حیایي کوي نو خدای پې سقا بیماري راولي په کور یې راولي په ده راولي په خاندان یې راولي په بچو یې راولي غم ورته پېښ کړي مصیبتونو نه کور نه خالي کېږي د غمونو نه کور نه خالي کېږي او بعد وخت خدای پاک عام عذاب راولي تاسو نه ګوره دا سیلابونه چې راشي او تبخطبیو کی الله خو چا سره ظلم نه کوي دا زلزلې چې راشي په خلکو کورونه راغورځي الله په چا باندې خو ظلم نه کوي او زیاتې خو خدای نه کوي یار یو شی دی اوچو سره لامده بیا سودي کته وې دي کې خو نیکانم لاړل نو نیکانم زی سه نیکان ولې دي نیکانو تعالی وی نصیحت کا ورته کن ولی وته نصیحت نه کوي دا پوهه کا کنه ولی نه پوهه هغه وی دار چې خپل قبر دی وای اوس قر چې خپل قبر دی نو تماشا پت کوا چې تام وسره علم پته علاوه کوي وسره نه وړه یو مثال بدل درکم حضور پاک فرمایي یو کشته ده کشته دوه چته ده لاندې چت کې یو قوم دی او یو قوم بر دی پر اندازې وکړه نیم بر شو نیم لاندې شو اوس لاندې چت والا او پکار دی نو دی خلاندې سورې نشي استه نو دی بره چت تخیږي نو د بره چت نه برقه سین تخکته کوي او بره علی ځان له نو بره چت والا او څه کوي بره راخیږي او اوبه ټول وشیندلې او زمونږ باندې ټول اوبه توی کړلې او ټول کشته هم لمده کړله کوزیږي هغې ورته یار وره مونږ به اوبه څښ کوو نه بغیر خو جون نه تېرېږي وایي بس هر څه چې کوې خو مونږ له بره مه راخیږي دی ورته څه وایي مونږ به لاندې سورې وباسو ځکه بغیر د اوبو نه جون نه تېرېږي ځان له به سوړه وباسو چې اوبه راشي نو حضور پاک مبارک فرمایي که دې بره والا ورته وایي چې نه ګورې پام کوې سوړه ونه باسې که سوړه مو ویسته اوبه رالې خو موږ هم غر کېږو تاسو هم غر کېږئ او د هغې لاس یې ونیوه چې راځئ خیر دی بره نه اوبه وړی که موږ لامده شو خیر دی خو سوړه مو باسې نو دواړه بچ شو او که هغې ورته ستاسو خپل قبر زموږ خپل ستاسو خپل چت زموږ خپل خو باسې زموږ در باندې څه نو که لاندې سوړه وویستله وایه که نه نو دواړه به غر کېږي که به نه غر کېږي دقه رنګې کوي یو قوم ګناه کوي او دا بلې مړه دې پیشه او کا خدای پیشه خپل قبر کې سملي داسې نه کېږي چې عذاب راځي نو اب هم وایي تاب هم بیا وایي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ګناه کوي د ګناهګار لاسونی سره ګناه نه منې کا نصیحت ورته وکړه او که نه سمېږي هجرت دې کوه دا علاقه پرېږده بس په دې عذاب را روان دی ګورې په ژبه یې پوهېږه په لاس یې پوهېږه نی تخته ته خپې ته وباسه هر کله چې په دې قوم عذاب را روان دی او نن سبا زمارونو خلک وایي مسلمانان داسې دي او په تکلیف کې او په مصیبت کې دي ولې په تکلیف مصیبت کې دي نن مسلمان بې حیا دی دومره بې حیایي د قسم په خدای زه حیران شمه پخوا به خلکو د عالمانو څونه حیا کوله زمونږ د کور خوا کې د مشرانو ته پته ده پخوا په دې خادو کې خلکو ډول غږاو او په دې خادو په دې جنجونو کې به خلکو په دې جنج کې هغه ډول او سرنا او هغه شیدونه به او د هلکانو به ورته په لاره باندې بنګله منګله اچولې وه نو دا شی چې به زمونږ د جنج راغی زمونږ د کور خواله به راورسېد نو وی مولوي صاحب کور دې بند کړي نو چې پول ته به ورسېدل شروع بیا وکړه قسم دې دې مشرانو ظفر لاله او دا ټول ناست دي دلته جانزیب دا یې ناست دی حاجي صاحب ناست دی تپوس ته وکړې د زیارت خواله چې به راورسېد هلکه بنده و بیا که به نه بنده جومات سره چې به راورسېدل نو دا شی به یې بند که دونه حیا وه پکې سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې سګرټ څکلی سوال نه پیدا کېږي چې زوی به د پلار په مخ کې نه پته به ووته چې نسوار اچوي پلار مخ کې به نسوار نه اچو داسې حیا وه زمارونو او چې جینۍ به په واده شوه څنګه به وه په ډولۍ کې به یې وړله او ډولۍ به یې په کور کې دننه ایښودې وه او یا چې موټر ته به یې خېجوله نو دنیا پردې به یې ورته وتړلې موټر ته به وخته او په ټانګه کې چې به ناسته وه تپوس وکړې د مشرانو نه نو د ټانګې نه به یې شاته ورته پرده ته وکړې وه
پرده او د کوچوان په میانس کې سي چې شاته به خدي د کوچوان او د هغې میانس کې به هم پرده تړلی اوس خو چې وادي ښځې د هغه سوکو والا کیړی پیدا کړي چې سړی پې کوټې ته رسي او پرسونه مرسونه او چې روانه شي او ته ورته ورکړه پرده ولې مخ پې خوږ دي څه ټقه 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 نیغه به روانه یو موټر ته وخېږي حیا لاړه حیا کم بې حیایي شروع هلکان او جینکې تاسو ورشه پېښور کې په دې مارکیټونو کې وګورئ اسلام آباد کې وګورئ لاهور کې وګورئ حیران به شئ چې د هلکانو نه حیا کم خو جینکو نه او په یونیورسټو کې مخلوط تعلیم دی ای مسلمانانو جینکو مه کوئ دې مخلوط تعلیم مه کوئ هغه یونیورسټو کې صبر قوایئ چې هلکان پکې نه او که کوئ پرده کې کوئ هلک سره په یو بینچ مه کښېنئ دا جنې او دا الک د یو بل نه جدا اوسېږئ د خدای نه حیا وکړئ رونو ای بچو د خدای نه حیا وکړئ ټوله به ناست دي په دوکاندار نه به سودا کوي جامې به تیلي او بې حیا به ناست دی اب ولا بوتل راوړي د پیپسي وغیره او دې به ښه مزېدار پړونې به لري کي او څادر به لري کې دوکاندار مخکې به مرې او مخ کاره کې بوتل بس کي دا حیا کم خواله دا به خدای رو نیسي که بیا به څه کوې په داسې غم به دې مبتلا کي په داسې بیمارۍ به دې مبتلا کي په داسې جنجال به دې مبتلا کي چې بیا به توبې وباسې او خدای به نه قبلوي هغه استاد یې لاړل لوط علیه السلام په خشته او شکر چې هلته لاړل بس قوم خبر شو وایي میلمانه راغلي دي او ډېر خشته دي او ډېر خوبصورته دي په منډه منډه راځغلېدل چې لوط علیه السلام د میلمانه د په ښکلي شکل دی غمجن هم شو چې زما میلمانه خو ډېر ښایسته ښکلي شکل دی او زما قوم کې خو دا جراثیم پراته دي دا وایرس دا بیماري دا به اوس جنجال باندې پېښ نه شي همدقسې هغه قوم یې راغی لوط علیه السلام ورته وایي د خدای خاطر وکړې ما مه شرموې میلمانه مې وایي غلې کښېنه تا ته پته نشته چې موږ سره راغلي هؤلاء بناتي ان كنتم دا ستا د قوم لونه د پیغمبر لونه دا ډېرې لونه مې دي لکه زه تاسو ته بچې وایم دا ډېر بچې او ډېرې لونه مې دي په دې قوم کې جایز نکاح بدله وکړم چې څوک هم خوښي دا مه کوئ هغې ورته ویې په قلار کښېنه چې موږ سره راغلي وي به کوو ډېر خفه شو لوط علیه السلام پیغمبر لو کان لی بکم قوه او آوی الی رکن شیء ارمان که خپل طاقت مې وی کنه یا قوم مې وی دی قوم یې نو پردي قوم ته تللی بل قوم په ابراهیم علیه السلام یې تر دی پردي قوم ته تللی دی قوم مې وی نو اوس په ما خپل قوم راوستی چې ای قوم راشئ زما د میلمزو بېعزتي کېږي خپل طاقت مې وی نو ما به اوس تا میلمنو زما په کور کې دننه زما د میلمه به دونه خطرناکه بېعزتي کېږي ډېر غمجن شو ضاق بهم ذرعا سیء بهم ډېر غمجن شو بس هغې ورته وی ای لوطه چې غمجن نشي موږ د الله استازي یو موږ ته دوی پوټیم نشي رانږدې کېدی او جبریل علیه السلام خپل وزر له معمولي غوندې داسې کړس ورکړ هغه هلکان چې راغلي وو د دې ګنده سوچ په فکر او دا هلکان راغلي دي موږ به دا ګناه ورسره کوو ټول خدای په سترګو ړانده کړل تپه تپه دا سوچ په سترګو خدای ړانده کړل او لوط علیه السلام ته وی وځه شابه زر وځه قوم باندې موږ راغلي یو عذاب راولو او سحر وختي پېشمني به په دوی عذاب راځي او پېشمني نږدې دی او تا به خدای بچ کوي او ستا قوم مګر یو خبره ده شاته به نه ګورئ که چا شاته وکتل هغه له به سزا میلاوي ښځه به دې بچ ته ځه بس لوط علیه السلام خپل قوم ته ټولو ته یې ځای چې فنجیناه واهله الا امرأته كانت من الغابرین وایي ځای ټول لاړه ښځه منافقه وه ښځه منافقه وه د لوط علیه السلام سره خو د قوم سره زناکاره نه وه بدعمله نه وه د یو پیغمبر ښځه بدعمله او زناکاره نه ده تېره شوې خو دا اطلاعات بیا ورکول وله د نوح علیه السلام ښځه هم دغسې وه ضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط هغې به هم د نوح علیه السلام متعلق قوم ته وي زما خاوند لیونی دی او پلان کې او پلان کې
نو بس دوی تی څنګه اوتل نو الله څه چل وسره وکړ اغون کلی لګ نه لاول یو خو مضبوطه چغه په والا جبريل علیہ السلام په خمس مضبوطه چغه والا او د چغه نه پسې څه چلو کا جعل عاليها سافلها الاوړې او امطرنا عليهم حجاره من سجيل لكانوا بارانه درې عذابونه د بجلی تندر چغه الاوړې مقلل او د پاسه په د کانو بارانونو وکړل او خدای به شاشه تکتل یو کانی هغه لګیدله ام بکی مردار شو لوط علیہ السلام خدای بچ کړ ټول اهلیال خدای پاک بچ کړل قوم خدای تباہ د دنیا عذاب پراغه او الله وی چې مونږ په لعنت تابع کړي ری تر قیامت پوری د خدای په غضب اختدي او قیامت ته پسم جهنم دی د دنیا خواهش او ګناه خواه کړو به حیاي خدای سونه تباک اوس ما علاقه د ډټ سی دی وای ډټ سی وته وای بحیره مردار وته وای د اردن خوا کې د علاقه اوسم وزندار شي پکې نه ډوبېږي خلق پکې دي سیل او سیاحت نه پکې لامبي سمندر دریاب دی او خلق د پاسه په پراتی اډوبول نه کوي دغه په د پاسه په پراتی او اوسم پاکه آباده الوړې پراتی دي بالکل د امریکای او د ټولو ملکونو درجه یافته د عیسی علیه السلام نو تقریبا 2200 کاله مخکې دا وخت تیر شوی اوس هم آثار شته د انګریزانو دا ټول تماشې لري زمارونو بے حیايي چې ده کنه دی باندې خدای ډېر سخت خپه کیږي الکان ټول بے حیا دي د اوس مشر د عالم قدر عزت پکې نشته د پلار نشته د مور نشته جنې بے حیا ده د پلار د مور قدر پکې نشته بربند ګرځي یو بل سره انګت یې چې دویم چې انټرګن چې نه په روزه ارګون په روزه چې او رسول رسول الله کو دا او یو زر سي خبرونه پندوش په تل دربرونو په کار یو شپږ سو د سیمټ دوله کا هو لیټریانو ها نو به حیاي ډېر خطرناک شی دی زمارونو تاسو ټول چې زما څومره بیان او تاسو ټول حیا به کوي ان شاء الله ها نو دا خو ما خو دا وګت تقریر کوم خدان خو ډېره سخته ګرمي ده نو بس په دې به اکتفا وکړو او یو دعا به د باران مکو او یو خبر تاسو ته کوم مونږ په دویم چت باندې شټرینګ تیار دی د ګل یا د نه پروت به ان شاء الله لنټر اچو د ګل یا د نه بلنټر اچو نو تقریبا په سونه سیخل د دوله سلکو د یو زر روپو سیخ ولا راوړو او 55000 په نورم لګي او سیمټ سو بوره شپږ سو بوره په سیمټ لګي او په لنټریانو په دې بس 2 لک روپے به نورم لګي کرش او سي دغه الله به جوړي زه ګور یو خبره تا کوم زه دې له چندې نه غواړم دا د چې تاسو نه غواړم ګوري بار نه غواړم بار چاته نه چې موږ له چندې راکې تاسو خپل جمعات ته تاسو زما مقتدیان کده په خور نه راځي او کده بل ځای درازه زما مقتدیان نو دا تاسو او بل زمونږ د ملګری پرون موږ لا لګي پیسې او 15000 روپیا را لګري دي اجي دوست محمد سے پدې دغه کې په خبر کې او داغه بچو را لګلې وي 75000 او هغه کې مړ شوی ماته دعا وکړه چې خدای مغفرت نصیب کړي نو بدغه سه خدای پاک را مهربانه وي او څه پیسې پاتیم دی په مخ خیر زمون په الله یقین دی دا د خدای کور دی او د الله مدرسه ده ان شاء الله الله به پوره کوي کې خیر ان شاء الله نور بار کما خلق ولا او خلق ته مې و چې تر ولا دولت ور ان شاء الله چې دا په د دې نه خجومات به جوړ شي دا څه نه کوم بس تاسو ته وایم دا زمون د आवाज بعض دوستان د جمعې دا بیان اوري نو اغوی دا وګوري نو صلی شلو پیرو لګي بهر کیف بس روز دا ډیره زیاته ګرمي ده نو که تاسو خو خیندن په دې اکتفا وکړه ګرمي ډیره ده خو باران نه کیږي او سخته ګرمي ده په سکولونو کې د ماشومانم بهوشه پراته دي اکثر په دې سکولونو کې او دا رنګ ډیر بوډاګان ډیر لوی تکلیف دی زمارونو د جمع او دعاو کې د اخلاص نه دعا کې د جمعې مبارک ورځ ده او دا د خدای قهر او غضب دی ګورې مونږ خدای را نیولیو ځکه زمونږ دا کشر کول په ډېره بې حیایه کې کنځل دونه کنځل په دې نیټ څوک یو ته کنځل کوي څوک بل ته کنځل کوي څوک د یو ښځې پسې څوک د بلې ښځې څوک د یو لور پسې څوک د بل لور پسې یو هوها په دې نیټ باندې جوړه ده
دا ټوله بې حیایي ده د خدای یره او د خدای قهر په دې خلکو کې نشته بعضې خلک وایي د دین خدمت کومه او د دین خدمت په کنځلو کې چې ته د پردی لور کنځې او پردی خور کنځې او پردی مور کنځې دا د دین خدمت دی دا خو ډېر لوی جرم دی ګناه ده دا خو ته ظالم یې چې کنځل کې د خدای کنځل خو ګناه کبیره ده او بیا په فیسبوک کنځل خورول خو دې په زرګونو ګناه یو ځای کړی نو دا ډېر جرم دی دوکې زمونږ د جومات د چت ته چې خدای په خیر سر ته ورسولی کې او دا جومات الله مدرسه هم د جومات هم دی الله پاکې د دې ټولې علاقې دپاره د ماشومانو د حفظ او د ناظري مرکز جوړ کړي او د جمعې او د نورو منځونو مرکز الله جوړ کړي او کومې خور چې مونږ ته راځی راکړې د هغې له د هغې خویندو ټولو له الله د خیر او د برکت ژوند ورکړي او مشران یې خدای وبخي او مونږ له خدای پاک د حیا او د پردې ژوند راکړي او بعضې مردگان وفات شوي د مونږ د زید الله مولانا صاحب ښه هغوی له خدای ښه مرګ ورکړو او دعا وکړئ چې خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي رشته دارانو له خدای پاک صبر ورکړي او د نورو غمونو نه الله په امن و امان کې وساتي نور چې څومره مردگان وفات شوي دی الله دې ټولو بخي زمونږ دلته رجاوي مرګی لطیف حسین صاحب او مختیار دي د هغوی کې یو ماشوم واده دی دعا ورته وکړئ چې الله پې خوشحاله کړي او الله یې واده په خیر و عافیت سرته ورسوي ډېر دوستان دې مونږ ته دعاګانو درخواست کوي جمعې مانځه کې دعا وکړئ دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې دعاګانې قبولې کړي که کوم بیماران دي الله دې روغ صحت او شفا ورکړي که کوم قرضدار یې الله دې قرضونه خلاص کړي د چا کاروبار کمزوري دی الله دې په کاروبارونو کې برکات واچوي او الله دې زموږ ستاسو نه راضي شي دا دعا د جمع وکړئ یا الله د رحم باران وکړي یا الله د رحم باران وکړي یا الله د رحم باران وکړي خدای د غضب د باران نه مو ساتي یا الله د خپل مخلوق د سیراب کا الله د خپل بندگان د سیراب کا الله د خپل اونې او بوټي د سیراب کا دا دلته په ملکان کې او په دې دیر کې دغلته په ځنګل اور لګېدلی دی او چا سره د مړ کېدو هیڅ علاج نشته دوکې چې خدای پاک هغه اور مړ کړي دې کې به ډېر حیوانات وسوځي او ډېر بوټي به ضایع شي او ډېر پټي به تباه شي الله دې هغه اور هم مړ کړي او په بلوچستان کې په دې سند کې بعضې علاقو کې داسې قحط دی زمارونو چې دا څاروي دغسې لتې ټکوي او مري دومره قحط دی اوبه نشته بارانونه بند دي یا الله دا ته خو رحیم ذات دی خو خدای مونږ ګناهګار یو الله دا زمونږ ګناه ده پروردګاره او زمونږ د دې کشرانو ګناه ده نو خدای مونږ په خپله ګناه مه نیسې او الله په مونږ د رحم باران وکړي یا الله اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا خدای پاکه په مونږ باندې د رحم باران وکړي اللهم اغثنا خدای په مونږ باندې باران راوورولې کې او په خپلو بندګانو باران راوورولې کې د رحم او پروردګاره ته خو هغه ذات یې چې هغه کارونه کوي چې د انسان په ذهن کې تېر تېرېږي ناشنا کارونه الله کوي شین اسمان به اس به مې ته به وریځ راولي او باران به وکړي او وریځ به وي را به شي موسمیات والاوي باران به کېږي او دقسې تېره شي باران ونه شي نو هر څه ستا لاس کې دي پروردګاره خدای په دې خپل مخلوق په دې خپلو بندګانو رحم وکړي او د رحم باران وکړي یا الله ته زمونږ نه راضي شي الله بیمارانو لم شفا ورکړي الله دواړو جهانو د فتنو آفتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي خدای زمونږ د دې کشر کل نه بې حیایي ختمه کړي خدای په مونږ کې حیا پیدا کړي او زمونږ په بچو کې حیا پیدا کړي زمونږ په لونو کې حیا پیدا کړي او په ټولو مسلمانانو کې حیا پیدا کړي او حیا د ایمان لویه شعبه ده خدایا زمونږ ایمان ور باندې کامل کړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا یو خبره تاسو ته کوم د اخره کې دوکړه دا بعضې دوستان چې ملاویږي چې د مشرانو سره لاس ولا ښکلوي نو لاس ښکلول بعضې علما ښه نه ګڼي خو زمونږ د علمای دیوبند هغوی وایي که د تعظیم او په نیت باندې څوک د چا لاس ښکلوي نو خیر دی لاس ښکلولی شي خو بعضې خلک تندې په لاس ږدي یو سجده غوندې ولګوي په دې لاس دا ګناه ده تندې میږ دی ښه لاس که څوک ښکلوي خیر دی خو تندې میږ دی چې په لاس باندې تندې کېدی تندې او بعضې خلک درې ځله ښکلول کې درې ځله مه کوئ یو ځل ښکلول بس هم که نه کې څه لازم فرض دی چې خامخا سړی لاس ښکل کړي اصل مصافحه دا ده چې بنده لاس د لاس سره میلو کړي او السلام علیکم یو بل ته ووایي اصل مصافحه دا ده
لیکن کلاس کولای هم زموږ علماء دیوبند فیصله کړ فتوا په دې ده مفتی زموږ د علوم دیوبند مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي او احسن په خپل تکمیله د فتاوی لیکلي ده هغې کې هم شته نو دا خیر لاس که ښکلی خو یو ځل درې څلور ځله چپ چپ نه او تندې به نه لګوې ښه دا بیا ممنوع دي په شریعت کې دا بیمار دی 12 کاله وشو الله دې ورله روغ صحت ورکړي یو ملګري سره دشمنۍ حالات دي الله دې په روغه بدل کړي د زړه اپریشن دی یو ملګري الله دې ورله شفا ورکړي یو سړی د خوراک د سید نه قسم کړی دی قسم کې کفاري بالکل چې دا شی اخري نو بیا به کفاره ورکړي لسو مسکینانو له 2 وخت عام ډوډۍ به ورکړي یو سړی د موږ په کلي کې مدرسه جوړه کړې ده او بوړې لګولې دي او په هغې یې لیکلي دي چې زما نوم یې لیکي چې د هغه زیر سرپرستی خیر دی په علي بیګ کې لیکي پروا نشته دا خو ډېر زموږ ډېر دوستان شاګردان مې وي نو هغوی وی موږ مدرسه جوړو بس زما په ولیکي زیر دا زه محتمم نه یم زیر پر سرپرستي دا چې دی زموږ مشر دی یا دعا دپاره پروا نشته خیر دی ښه هره مدرسه د دین چې تعاون مدد ورسره کوي